ام وای خدا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا وای خ د تکلیف ته پاره دا ډېر ښه مجرب دم دی چې کله تکلیف او ټینشن او پریشانی در تراله نه هزلې وای ټینشن تکلیف پریشانی راشي نه هزل وای پریشانی ټینشنونه سره خدای پاک ختمای نه بغیر زمون دي څوک نه غواړو نو چا نه بغواړو الله نه بغواړو بل څوک دی خو یو زمونږ دواګانې دي په کېږي زمونږ دواګانې خاصم یو گردان جوړ کړی دی لاس به اوچت کو بس هېڅ نه خبر نه شو چې منځو کو یا بغیر د مانځه نه چې دعا کو لاس به اوچت کو بس په مخ به راکاږو منډه به و ان الله لا يقبل عن قلب الله غافل دله زړه دوا خدای نه قبلوي آداب دا دی مخکې د الله حمد به الحمدلله رب العالمین بیا به پر رسول الله مبارک درود شریف وي به لاس اوچت کې او ښه په شوق باندې به دعا وغواړئ او داسې دعا به وغواړئ ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه چې ستا یقین چې زما دعا خدای قبلوي نو ښه دعا به وغواړئ وجاړه ورسره او د دعا نه پس بیا درود شریف ووایه او لاس اوچت کا او بیا دې په مخ لاس راکاږه شمائل ترمذی کې حدیث دی کہ کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه چې کله به لاسونه په دعا کې پورته کړل نو اله به ښکته کول چې په مخ به راخکل او په ترمذی کې حدیث دی د دې حدیث بعض سندونو کې لږ ضعف شته او بعض مضبوط سندونه هم شته بعض قوي سندونه هم شته خیر آداب دي په مخ په لاس راکاږي او په الله به یقین ساتي د زړه نه به دعا غواړئ یو لطیفه ده خیر او ته لطیفه ووایم بادشاه وي په لاره باندې روانو نو یو سړی هغه به چغې والې یا الله سترګې یا الله سترګې هغه مطلب نو چې ماله خدای سترګې راکړه خو د هغه دا یا سترګې وي چې خلک ما ته وګوري چې دی خو په سترګو نابینا دی نو پیسې به راکړي دی د سوال دپاره یو طریقه جوړه کړې وه یا الله سترګې یا الله سترګې یا الله سترګې خلکو چې وکتل لکه سړی خړون دی نو پیسې به ورکوي نابینا دی بادشاه په لاره ته وي دا چغې سري وي دا یو نابینا دی ټولو عمر دلته ناست دی او سوال کوي او بس دا چغه وایي چې یا الله سترګې نو خلک ورته وګوري پیسې یې ورکړي عمر نه دلته کې ناست وي ښه وي ما ورنږدې کې ړونده څه غواړې وی بادشاه سلامت سترګې غواړم وی ښه څونه مودې نه یاره وی ډېرې چغې مې ووالې خو الله را نه کړې وی زه واپس راځم او که سترګې نه وې درکړې سرمن دې وباسم چغې وی سترګې نشته ولې الله سره سترګې نشته څه وی شته که نه نو سب زه راځم پولیس ته یې وی ودرېږه پې کښېنه چې دنه ړوندو نه ښودې خو ولاړه هو نابینا وی چې خدای داسې په غم وړی و جرجانا که تا یو چغه والا خزت نن ملاوی هسې د قصده لګې جبلي د قصده لګې سم دغه مونږ ته ویو خدای ته چغه نه وی چغې کړې وې یا الله سترګې یا الله سترګې یو خدای پاکه مخکې خو مې سوال د پیسو له چغه والا بادشاه سپېره خود سرمن نه وباسي او بادشاہ پولیس کې نو چې سړی دنو نه خو دی او بس په سړي باندې دا چیزونو باران شو چې خدای پاک داسې په جال وړېدو داسې په غم وړېدو سترګې کم دي چې ماله به خدای راکړي دا خدای الله یو نظام دی چې الله دنیا کې نی ورکړی هغې په عوض کې خدای جنت ورکوي رسول الله مبارک فرمایي که نه من سلبتو کریمته چا نه چې ما سترګې واغېښتلې او ده پې صبر وکړو نو زه به دله د دې په عوض کې جنت ورکوم والی بادشاہ چې واپس راغی ړوند په سترګو جوړ شو چې بادشاہ واپس راغی ړونده څنګه سترګې وی بادشاہ سلامت سترګې مې جوړې دي وی څنګه جوړې دي دا څو ګوتې دي دا خلکو بادشاہ ته وی دا څه کرتب وکړو جادو که څه نه 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 د مخکې چغه خدای ته نه واله د پیسو لاواز کو اوس چې د سر غم پې راغی که نه نو د ړنې خدای ته چغه وواله نو چې دړنه د خدای ته چغه وویله نو بیا خدای پاک قبلهی ګورې د بی بي زنیره نه وه د ابوجهل وینځه وه مسلمانه وه د ابوجهل ظالم په کور کې وه هغې کې به ابوجهل به واله بوډۍ وه غریبه وبه یې واله
نو دا وجود به زخمی شو وی شابه کنه خدای ته اوس وایي چې تعالی خدای پاک دا سمه کی کنه نو یو ځل او والا نو لاسه ولا مات کا نو چې د دشمن په کور کې مې بوډای مې غوبین زمي نو زر غریبي لوپټه په لاس باندې نتاو کو لاسه ځان لوتړه زخمی بشول لوپټه نه یا د کمیس نه چیرله اوشلل نو پاغه به ځان له زخم وتړه ډېر ظلم یې په یو ځل په لرګي په دا سر واله نو سترګې ړندې شوې نظر یې لاړ چې نظر یې لاړ نو ابو جهل ته خو ویسه وی زه خدای ظالم ړنده دې کړم نو چې زما ورونو وینځم وي که نه او په سترګو ړندم شي او دشمن کرمي دا به څه کوي او په دې کې ولا پیغورم ورکړه وی دا خدای ته وایي چې سترګې دله جوړې کړي چې دا کوم خدای ته وایي چې دا زما یو خدای دی نو دا غریب په تپ یا الله ستا لپاره زه زخمی شوم او ما د خپل جامو نه ټوکړې تاو کړې کټ کړې پرې مې کړې او مې ترې تاو کړلې تا ته مې لاس نه دی پورته کړی به ته زما د حل نه خبرې که نه یا الله زما به انسانټی واړولی شوې زه ووالی شوم زما لاس مات شو ما په ټوکړه ځان له وتړه خو ما الله تا ته فریاد نه دی کړی الله نن په سر والم دې ظالم او سترګې مې ړندې شوې نو زه اوس هم تا ته فریاد نه کوم چې تا الله پسې خوشحاله زه پې خوشحاله الله یو شی دی چې پیغور یې راکړه چې خدای ته دې ووایه چې دلی جوړې کړي نو دا پیغور نشم زغملی دا د نوم پیغور نشم زغملی نو خدای دو کارو کې یو کا یا دا سترګې را واپس کا یا رانه سو باسه چې دا پیغور بیا ونرم نو الله والا واپس سترګې جوړ بار ته راووته نو سترګې جوړې وي څنګه ووایه خدای ته دې که نه چې دلی جوړې کړي ورته مې ویله جوړې کړې داسې سوال سره به اسباب هم جمع کې داسې به نه وی چې کټ کې پروت یو زمیندارانه کې ورته وایي خدای پاکه نو بس چې سمه غلی او بس دا بوجې ډکې نو ته به څه کرې لاس پې به خوځې یا خدای پاکه ټوله شپه سوچونه کې او نه پټي لځې او نه کار لځې نه دوکان لځې او بس یاره چې سبا دوکان بس سم برجقي نو څنګه برجقي ته به خپل کسب کې او خپل اسباب به استعمالی نو برکت به پکې د الله نه غواړي به سوال کوم او لیلة القدر شپه به یو خدای پاکه بس چې سار را پاسم چې دا خاوند مې د سرو زرو مولی وي مولی او کله دې پوزه را پرې کوم او کله غوږ را پرې کوم پوزې سرو زرو مولی چې نو بیخ دیو زه ستا به پکې سي میړه خو دې لاړ که نه دا سوالونه به نه کوي د ګناه سوال او داسې سوال رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی زید ابن ارقم رضی الله عنه دی یو دی وخت مانه خیر نو وایي چې زرالما مدینه منوره ته په مدینه منوره کې پیغمبر علیه السلام د ګډ چیلې وغه ته دی راکلم چې دینه پیس کاو مال مګدا وی ما به دروازه خپل عبادت کو بیا ما خامره لما نو دا غړو چیلونه به مې په واغشتل نو ما به مسکل مرګرو به مو مسکل او یو جام به مو حضور پاک لام کې خاوده نو رسول الله مبارک به د شپې لګ لیټ راغی نو هغه جام به اوس کنو کوړته بته چې مونږ ګړو چیلانه په واغشتل مونږ مسکل نو رسول الله مبارک چې دی نو هغه لیټ شو نو مونږ وی حضور پاک جوړن ناراضي نو دا غي سپه مونږ اوسکل چې په څنګه اوسکل سم لاستو د کې نبی رسول الله را یروي مونږ ډېر ذات ملامت شو یا خدا خو مونږ ویګنې ناراضي دا غي سپه مونږ اوسکل دا بس کېږي ځانم د قصد او دک حضور پاک مونږ نه پاسول ډېر زیات حضور پاک کې ډېر رحم غل لان یو کټویلې سروچت ک په پکې ګوري نشتا د بلې نه سروچت ک په پکې ګوري نشتا د بلې نه سروچت ک په پکې ګوري نشتا ټولو خو قتل په پکې نشتا اوس کوي رسول الله مبارک یا الله چې موږ څوک سیراب کې خدای ته سیراب کا پرسونه خپل سوال وکړه یا الله چې موږ له څوک پیرا کې تم ولا پی ورکا بس صحابي په شمه چې دا وکړه وی بلستان مې خو غردولا او په منډه پاسه د مې الله رسول موږ تاسو نه راځي ما پېمس کړي وی د پیجوب چې پیغمبر دعا وکړه کارو شو هغه چيله چې مال شلې وي هغه یوې لورلم په غلان مې الله سو د پيوډا کجوا پېمه ته واغشتل پر رسول الله مبارک مې وسکل اسه سوال بکې او د موسی عليه السلام یو امتی نو موسی علیہ السلام لراغه یو سوال د خدای د پاره زمانه وغواړه چې زما متعلق سبب بل ورځ وروسته سکیږي چې ما په خدای د مخ کې نه خبرای
چې سار له ما سره څه کېږي، بل ورځ څه کېږي، بله ورځ څه کېږي. هغه ویل لکه دا نامناسب دي، د دې غیب خبر الله سره دی او دا څیزونه چاته الله نه ښیي. خیر هغه د موسی علیه السلام هغه امتي ډېر زیات په هغه باندې ګران او نیک انسان و. نو موسی علیه السلام الله ته سوال وکړه چې زما دا یو کس سوال کوي چې زما متعلق وروستو څه کېږي چې زه پرې مخکې خبرېږم. ویې ګورې مناسب نه دي، خیر یې پکې نشته. هغه ته موسی علیه السلام وایي چې خیر دې پکې نشته. هغه وایي خیر مې دې پکې، ولې چې ما ته پته ولګي چې دې تجارت کې مې ګټه ده نو کوم به، او چې پته ولګي چې دې کې ګټه نشته نه به کو. چې ما ته پته ولګي چې دا کار د خیر دی نو کوم به، او دا د بدر نه به کو. ما ته خو پکې خیر ښکاري. وایي الله وایي چې خیر دې پکې نشته. وایي بس موسی د خدای پیغمبره ماله سوال وکړه. الله نه سوال وکړه، الله ور سوال قبول کړ. ګوره د شریعت خلاف سوال دی که بالکل ناجایز سوال دی. سوال قبول شو. چې قبول شو نو بل ورته پته ولګېدله چې زما یو اس دی او بل ورځ به مري، 2 ورځې پس به مري. پس زر یې اس بوته منډی ته منډی کې خرڅ کړه، پیسې جیب کې واچولې. راغی موسی علیه السلام ته وی تا خو خیر پکې نشته، خیر ورسېد که نه؟ که ما ته پته نه وې لګېدلې اس به مې مړو. دا خله چې تا دوا وکړه دوا مې قبوله شوه، پته ولګېده راته چې اس مري، بس خرڅ مې که پیسې مې نغدې کړې، اوس که مري د چا به مري. موسی علیه السلام هم حیران شول، ورته پته ولګېده چې یو غلام دی هغه به مري. زر یې غلام منډۍ ته بوته، میلې ته خرڅې کړه او پیسې جیب کې واچې. بیا خوشحاله دی او راغی موسی علیه السلام ته وی تا خو چې خیر پکې نشته که نه؟ دا دویم خیر. راته پته ولګېده چې غلام مې مري، خرڅ مې کړه، پیسې مې نغدې کړې، اوس که مري د چا به مري. چې یو څو ورځې تېرې شوې ورته پته ولګېده چې اوس به ته په خپله مرې. دغه دی چې موسی علیه السلام به راغی جاړي او ځړان ګولا ده. څه چل دی؟ وایي ما ته خو دا پته ولګېد چې زه به مرم یو څو ورځې پس. نو بس ځان ټینګ کړه که نه. دا خدای پاک چې د انسان نه مرګ پټ کړی دی که نه، هو دی کې د خدای لوی حکمت دی. که دا چاته پته وه ورځ به مې پلار مري، نو 40 ورځې یو میاشت مخکې به خلکو کره په کور کې جړه انګوله وسو، خلک به یو بل راتله چې بل دا بابا روان دی. لوی غم به امینه تلوي په هر کې خوشغلي غم به او ډوډۍ به چا کم ځای خوړه چې هغه ته یې وایي چې ته به 3 ورځې پس مرې یا هفته پس به مرې، هغه نه به مخکې چیپړ به ختم به چې خدای پاکه دا څه دي. دا ګوره الله هر شي کې حکمت دی. لاړ موسی علیه السلام ته په ژړا شو چې هله بل ورځ مرمه. خدای ته وګوره الله ته سوال وکړه. موسی علیه السلام الله ته ویل الله دې کې خیر نشته. وی کله یو انسان څه ګناه وکړي غلطي وکړي نو یو مصیبت زمونږ پې رحم راشي نو مصیبت په ده را نه ولو په مال یې وله ورغورځو دی بچ کو. نو ده یو غلطي کړې وه نو هغه مصیبت د ده په سر د پاسه را روان و. نو موږ پې رحم راغی نو هغه مصیبت هم وله په اس ورغورځو چې دا پرې د اس به وله مړ کړو، لږ بې خفه کړو، دا م وله ډېره ده. نو ده خو اس خرڅ کا مصیبت یې ونه لیده، تکلیف یې ونه لیده، نا مصیبت بیا په دې سر د پاسه راغی. نو بیا پې زموږ رحم راغی، موږ وایي دا غلام به وله مړ کړو، په دې به یې لږ ودرده او دا م وله ډېره ده. نو ام وله په غلام ور واچو. نو غلام خو د خرڅ که هغه درد یې مونه لید. اوس بل څه شته دی نه، دا د سر پاتې دی. ورته یې ځان له کفن خبرېدار واله خپې پکې ونغاړه. د ګناه سوال به هم نه که، ښکلی سوال به که. مثلا چې ته غلا له روانې یا خدایا کامیاب مې راولې، یا سودی کاروبار کې د سود او خدایا نو کامیاب مې پکې راولې، یا د بل مسلمان مرګ له روانې او خدایا نو بس کامیاب مې راوله. د ګناه سوال به نه کوې. په نیکو کې د الله نه وغواړئ، ډوډۍ ته وغواړئ، جامه ته وغواړئ، عزت ته وغواړئ، رزق ته وغواړئ، بچی ته وغواړئ. هر څه الله سره شته. ام من شیء الا عندنا خزائنه. الله وی د هر څیز خزانې ما سره شته او الله په دې خوشحالیږي، الله پې خفه کېږي نه. نو د دعا پسې دي بهتره خدا ده چې 2 رکعته منځ وکړه، قبلې ته مخ کا او لاس اوچت کا او الحمد شریف او د هغې نه پس درود شریف او بیا په اخلاص دعا وکړه. یقین وساته چې الله راله قبلوي. دا به په الله یقین کې نه بس سوال کې. دا زمونږ دا نه چې دا مونږ مړو له لاړ شو دوا به وکړو، نو بل وایي دوا به وکړو، نو چې 10 کسه دي 10 کسه وایي دوا به وکړو. رښتیا ووایه چې دا تاسو مړو له ځای کومې دواګانې کوئ، دړه نه یې کوئ.
نه کې پلار مړ دی هغه غریب پلار خخی او دی رونیسي یو دوا به وکړو بل به برونیسي یو دوا به وکړو بل دوا یاره مړه تاسو تم پته او ما تم پته ده دا په مقبره کې چې د مړو د خاوند ته دعا کوي دا ورته ځان ښایي که د مړي د بخښنې لپاره سوال کوي ځان پې قسم به دوا کم ده مچان شالی ده ځان نه دوا کم ده یو دوا به وکړو بل وایي یو دوا هلکه جنازه دوا نه وسه دا جنازه کې چې دوا وکړه سنت دعا اللهم اغفر لحینا و میتنا خشته دوا شو ښه مزېداره بس پرېږده نیکبخته چې پلار خښ کړي پرېږده چې مور ته ښکته شي قبر کې امور ورکوزه کړي پرېږده چې هغه ورور ورخښ کړي والله کې موږ پرېږدو یو دوا به وکړو یو ورور ول یو رانیولي بل ورور وله بل رانیولي بل وله بل رانیولي پلار وله بل رانیولي او ښځه غریب هلته کې بل پردي خلک په قبر کې ورکوځئ او دوا به وکړو مطلب دوا نشته چې ما ووینه زه دې مړي له راغلی یم ادعو ربکم تضرعا وخفیه ښه خدای ته زاري وکړي پټه دعا وکړئ او چې لس کسه لاړ شي مړي له بس یو دې دوا وکړي که نه نور دې بیا امین ووایي یو دعا وکړه ښه مزېداره ښکلې د حمد درود شریف د زړه د اخلاص نه خدای دا مړی وبخئ ټول دې پې نه یو وایي یو دوا به وکړو دوا به وکړو مچان شړي مچان شړي داسې کې بل وایي یو بله به م وکړو بل وایي یو بله به م وکړو بل وایي یو دوا به بله خدای شته که چا خوله مړقي یو پکې وایي دوا به وکړو انا لله و انا الیه راجعون خوارشه دا دوا ده هغه بل یو دوا به وکړو الله اکبر الله اکبر لا اله الا لکه څاروی لالی تکبیرات تشریق وی یو وی الله دعا به وکړو الله اکبر ولله الحمد وای د نر بچیه څه دی وویل فضل مړو لزو او بس نور او چې لاړ شي یو دوا به وکړو چې ځي بیا به یو دوا وکړو چا ته وکړو دوا دې وکړه خدای دې وبخه دې ووایي درود شریف دې ورسره ووایي حمد د خدای دې ورسره ووایي لاس هم نه پورته کوې د دعا طریقه دا ده چې لاسونه اوچت که داسې یو بل سره پیوس کا او دا ګوتې تندي ته مخامخ کا او دا ورغوي مخ ته مخامخ کا او دا لیچې دې زړه ته مخامخ کا او ښه مزېداره ښکلې دوا وکړه په عاجزۍ دوا وکړه پټه دعا وکړه یو کس دې دعا وکړي نور دې پې امین ووایي الله بیا دعا قبول نه لس کسه تللی دي یو کینې او بل پاسې او دوا به وکړو یو کینې او بل پاسې دوا به وکړو او مړي والا غریب په کرسی ستړي چې کله ولاړي کله یو سر لدي کله بل هغه له بیخ وویسته هغه له بیخ وویست مړي خو مونږ بس هسې بې سرې خدای بخین جنازه هم زمونږ څه دوا ده جنازې لم چې څوک دي څه لځي دی پرون راغلی دی ما لزه وله ځم او دی نه یې راغلی نه ځم په بدل دی نو او څوک خواړو جنازه نه کوي لاړ به شي جنازې له هلکه لیدي هم دي که نه دي او پو دې ته رومال نه وي جنازه نه کوي ډېر جنازه نه کوي څه لږ جنازه خو عبادت دی ځان ورته ښیي ټولې کلي ولس هم جوړ کړی دی غم خادم ته جوړه کړې ده اهم عبادت هم تباه کړی دی دعا آداب پیژنې 2 رکعاته نفل وکړې لاس به الله ته اوچت کې د خدای حمد درود شریف بیا دعا بیا درود شریف بیا لاس په مخ باندې راکاږه ښه مزېده آداب یې دا دي قبلې ته مخ کا آداب یې دا دي چې نیکي وکړه د هغې نه پس دعا وغواړه نور هر وخت دعا غوښتی شي په دعا کې څه خبره نشته او یقین به ساتئ چې الله به یې قبلوي او د زړه نه دعا وکړه او وجاړه خدای ته وکړه جاړانه د ځان جړغونې کا رب العالمین ته نو دعا به الله قبلوي نو د دعا نه قیمتي عبادتونه نشته ښه هر وخت الله او د غایب مسلمان غایب لم دعا خدای قبلوي دا مه وایه چې یو زما یو ملګری حج ته ما ته په خپله وایي اوس مړ دی الله دې وبخي خاص ملګری مو وی چې راتلم وی یو وی ماله دوا وکړه بل وی ماله دوا وکړه بل وی مال هغه وخت سره 2 لکه وی که 2.5 لکه داخله وه وی 2.5 لکه ما داخل اورې دې خلکو له دواګانې وکړه اور ورته نو ما ورته یې یو خبره ته وکړم مې چې پیغمبر مبارک فرمایي چې د غایب مسلمان دعا د غایب د پتا غله دعا وکړي نو خدای به قبلوي او چې بیت الله لذي نو سنت دادي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه تروانو بیت الله لا نو رسول الله مبارک لاس اونی و د مدینې نه وسره بار وت او ورته سوی رورکې ما په دوا کې ير نه کېږي نو بیت الله لا چې زی الته دوام قبليږي یوا بل دا چې پیغمبر د حضرت عمر نه دعا غواړي
لوی سړی هم د کشر نه غوښتی شي، او دریم دا چې د بل نه دعا غوښتی چې ماله دعا وکړه، په دې به نه خفه کېږي. او د غایب دعا د غایب دپاره خدای پاک قبلی. او بله درته ویمه، بل چې تاسو خوشحاله شئ چې غایبانه ما د یو مسلمان رور دپاره کومه دعا وغوښتله، غلی خدای قبلی، عقب ما لم خدای قبوله کړي. بخل کې زه خو نه کوم بخل، زه خو خپلو شاګردانو ته هم کوم، نه کوم پکې بخل، او خپلو مقتدیانو تاسو هم یادوم، او خپل شاګردان هم یادوم، ټول مسلمانان هم یادوم. ولې چې یو مسلمان ته خیر ورسېږي څه جلب وشي. او تاسو ته هم دا وایم، زما بیان چې څوک اورېدل تا نو ځان ته هم دعا کوئ، ما جس فقیرم پکې لګیا ته هم دعا کوئ، زه راته کوم ما ته هم دعا کوئ، او ټولو مسلمانانو ته دعاګانې کوئ. او بل د پلار او مور دعا د بچي دپاره خدای قبلوي، پلار او اخلاص دعا وکړي بچي دپاره، دا هم خدای پاک قبلوي. او د مسلمان غایب دعا هم خدای پاک قبلوي. دعا وکړئ چې الله چې موږ څومره دعاګانې کړي دي الله ټولې الله قبوله کړي. یا الله چې څومره دعاګانې کړي ټولې الله قبوله کړي. یا الله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم غوښتي دي موږ دپاره قبول کړي. یا الله چې رسول الله مبارک د کوم څیز نه امن غوښتي دي خدای موږ له امن راکړي. یا الله موږ ټول تا ته محتاج یو، الله موږ ډېر عاجزان یو، الله تا ته هم لاس نیولی دی. خدای مال تا سره دی، خدای د بچو عزت ته ورکړې، خدایا رزق ته ورکړې، او ګناه ته زموږ ګناهونه معاف کړه. الله زموږ واړه ګناهونه، لوی ګناهونه، زموږ پټ ګناهونه، ښکاره ګناهونه معاف